څرنګه کولی شو د ټیک ټاک هیر شوي پاسورډ ته لاسرسی ولرو. سلامونه نیکې هیلې یو ځل بیا باوره لټون یوټیوب چینل څخه په دا هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه بریالی احساس تاسو ګورئ باور لټون یوټیوب چینل. ګرانو ملګرو زموږ دا ویډیو د ټیک ټاک اپلیکیشن اړوند ده چې څرنګه کولی شو خپل د ټیک ټاک آی ډي پر نوموړي اپلیکیشن کې راخلاصه کړو پر داسې حال کې چې له موږ څخه پاسورډ هیر شوی وي. طریقه تاسو پر همدا ویډیو کې درښیم، خو له هغې نه وړاندې له ټولو ملګرو دا هیله کوو چې ویډیو ته لایک ورکړي، چینل سبسکرایب کړي او زموږ د ملاتړ لپاره یو ښه کمنټ وکړي. راځو ملګرو د موبایل سکرین ته. ګرانو ملګرو طریقه خورا اسانه ده. تاسو راشئ د ټیک ټاک اپلیکیشن راخلاص کړئ، په 3 ډاټ باندې کلیک واخلئ، سیټینګ ته راسئ، پر دې ځای کې کلیک واخلئ اکاونټ انفارمیشن ته. ګرانو ملګرو همدا کلیک او دلته دوستانو تاسو ایمیل ادرس او تاسو فون نمبر به همدلته وي. کله چې تاسو پر ټیک ټاک کې لاګین یاست بیا پاسورډ برخې ته راسئ، پر دې ځای کې تاسو خپل پاسورډ لیکلی سئ او خپل پاسورډ ته ډېر په اسانۍ سره تغییر راوړلی سئ. دا ګرانو ملګرو هغه طریقه ده چې تاسو آلریډي پر ټیک ټاک اپلیکیشن کې لاګین یاست او که چیرې تاسو خپل ټیک ټاک اپلیکیشن څخه خپل اکاونټ لاګ اوټ کړئ د هغې طریقه هم درته درښیم چې څرنګه کولی شو بیا پر داسې حال کې خپل پاسورډ ته لاسرسی ولرو. طریقه یې دوستانو همداسې ده چې تاسو به راسئ سیټینګ برخې ته او دلته به دا پاسورډ ته تغییر ورکړئ. تاسو لیدلی سئ زه خپل ټیک ټاک اکاونټ دا د لاګ اوټ کوم. اوس مهال ما خپل د ټیک ټاک آی ډي د ټیک ټاک اپلیکیشن څخه لاګ اوټ کړه. اوس راځو چې څرنګه زه خپل ټیک ټاک آی ډي یو ځل بیا راخلاصه کړم پر همدې اپلیکیشن کې. نو ګرانو ملګرو دا ځل زه راځم د ټیک ټاک اپلیکیشن راخلاصوم، لاندې په پروفایل باندې کلیک اخلم، دلته به تاسو کلیک واخلئ لاګین. دا پر دې معنی چې تاسو نوی اکاونټ نه جوړوئ او خپل مخکیني اکاونټ ته لاسرسی لرلی شئ. پر همدې اپشن باندې کلیک واخلئ، دلته به ستاسو آی ډي راواخلئ، تاسو کلیک واخلئ اډ انادر اکاونټ. راځو ملګرو همدا کلیک کوو، تاسو ته به دغه ډول یو صفحه راخلاصه سي. په پورته ځای کې تاسو کولی سئ ملګرو خپل ایمیل ادرس داخل کړئ، هغه ایمیل ادرس کوم باندې چې تاسو خپله د ټیک ټاک آی ډي جوړه کړې وه. زه راځم ملګرو خپل ایمیل ادرس دلته لیکم. که چیرې تاسو ته ایمیل ادرس نه وي زده نو کولی سئ خپل فون نمبر هم ورکړئ، یعنې تاسو شاید خپله د ټیک ټاک آی ډي په نمبر جوړه کړې وي. پر دې ځای کې به تاسو خپل نمبر ولیکئ، بیا پر کانټینیو اپشن باندې کلیک واخلئ. دې ایمیل ادرس ته یو کوډ لیږل کیږي، تاسو لیدلی سئ ملګرو یو هاف آلریډي، تاسو لیدلی سئ دې ایمیل ادرس ته اوس مهال کوډ ولیږل شو. زه راځم دا کوډ کاپي کوم له دې ځای څخه یو ځل بیا د ټیک ټاک اپلیکیشن ته راځم. ګرانو ملګرو کوډ مې کاپي که پر دغه ډول باندې ده. راځو پر نیکسټ بټن باندې کلیک اخلو. اوس که چیرې تاسو خپل ټیک ټاک آی ډي سره فون نمبر کنیکټ کړی وي نو یو کوډ ایمیل ادرس ته ولیږل سو، دا وریفای شو، بل کوډ فون نمبر ته لیږل کیږي تر څو تاسو خپل فون نمبر هم وریفای کړئ پر دغه ډول. که چیرې تاسو یوازې ایمیل ادرس اډ کړی وي بیا فون نمبر ته اړتیا نشته، بیا ډېر په اسانۍ سره کولی سئ خپل د ټیک ټاک آی ډي راخلاصه کړئ. طریقه یې یو شان ده. ګرانو ملګرو زه راځم، تاسو لیدلی سئ دا وریفای کیږي، یو ځل بیا ایمیل ادرس ته راځم، زما د ټیک ټاک آی ډي پر دې اپلیکیشن کې راخلاصه سو. تاسو لیدلی سئ کله چې ما خپل لومړی ایمیل ادرس وریفای کړ له هغې نه وروسته خپل فون نمبر او تاسو لیدلی سئ ما خپله پخوانۍ د ټیک ټاک آی ډي پر همدې اپلیکیشن کې راخلاصه کړه. تاسې هم کولی سئ چې له همدې طریقې څخه استفاده وکړئ او سټیپ بای سټیپ مخته لاړ سئ. ګرانو ملګرو زموږ دا ویډیو تر همدې ځایه وه چې څرنګه کولی شو د ټیک ټاک هیر شوي پاسورډ ته لاسرسی ولرو. که ویډیو معلوماتي وه هیله ده یو لایک ورکړئ او زموږ د ملاتړ لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. میلاویږو به پر بل راتلونکي ویډیو کې، تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه.